ماڼوګله پښتو او پښتنه مینه. لیکواله هما ظفر احمدزی. لوستونکی مرسل احمدزی. او ویلی وو چې که مخکې راغلی وای نو بیا هم څه خبره نه وه، دا کار به شوی وو. که څه هم ګلخان اکا د جمال او جانان په کړه وړو او ژوند باندې هیڅ اعتراض نه درلود او لا ډیر پرې ګران هم ول او د دوی د همت ستاینه یې کوله. د جمال سر په دې نه خلاصېده چې د هغه د انکار وجه څه ده، او ګل اکا هم دا نه وه واضح کړې چې ولې، نو ځکه جمال لا تمه نه وه ترې شکونې. خو دا ځل هغه جمال ته دا خبره په ډاګه کړه چې مخکې نه د هغه یو ملګری فتح خان ده ته په دې هکله یو ځل خبره کړې وه او ده هم د هغه د زړه د ساتلو لپاره ورته هو کړې وه. خو دا تر اوسه صرف د دوی ترمنځ شوې خبره وه. تېره شپه ګل اکا فتح خان سره هم په دې هکله غږېدلی وو او په کور کې هم ویلي وو، ځکه مخکې نه نورو ته دا خبره معلومه نه وه. که څه هم دا خبره پخه نه وه، خو ګل خان اکا زیاته کړه چې نشي کولی له خپلې ژبې واوړي. د جمال دومره ټینګار سره ښایي په دا 2 هفتو کې د ماڼوګلې واده برابر کړي. څرګنده وه چې ګل خان اکا له دې کشمکش نه د خلاصون لپاره داسې کول غوښتل، خو د جمال هڅه دا وه چې ګواکې ګل خان اکا ته به په دې قناعت ورکړي او رضا به یې کړي چې په شرعي توګه د نجلۍ رضامندي په رشته کې او راتلونکي ژوند لپاره ضروري وي. خو دلته د 2 زړونو خبره د شریعت مطابق د نجلۍ د رضامندۍ خبره مهمه نه وه. مهمه د پښتون ګل خان اکا له خولې نه د هو ټکی وتل ول چې هغه لا د مخه فتح خان اکا ته کړې وه، او دلته د چا مینې، د چا رضامندۍ، د چا زاریو هیڅ ارزښت نه درلود. جمال ښایي په ژوند کې د پلار له مرګ نه وروسته دا 2م ځل وو چې ځان یې ډېر بې وسه ګاڼه او هر ځل په خواشیني کور ته راستنېده. د دې هر څه پټولو هڅه یې کوله چې په جانان به د اغېزه ونه کړي. خو دا خبرې نورې د پټېدو نه وي، ځکه په دې نږدې اونۍ کې د ماڼوګلې د واده انګازې خورې وي. جانان لا په خپل نیمګړي قسمت باوري نه و. لا یې زړه نه منله چې ګواکې خپله مینه، د خپل ژوند خوښي او خپل ارمان به داسې ژر او په اسانه له لاسه ورکړي. پریشانه حال او ناکراره زړه او ذهن یې د حل لاره نه موندله او هڅه یې دا وه چې یو ځل ماڼوګلې ته د زړه حال ورسوي او له حاله یې خبر شي، چې ښایي دا هم اوس د خوب او خیال خبرې وي. هاخوا د ماڼوګلې له بېقرارۍ او د نجونو له ګنګوسي ګل خان اکا هم د دوی د مینې خوشبويي سون کړې وه، ځکه خو یې غوښتل چې د ماڼوګلې واده ژر وکړي. په ماڼوګلې او نجونو یې د وتو لارې هم بندي کړې وې. ښایي ګل خان اکا څه بل څه ګڼله، خو د جانان مینه دومره بې توله نه وه. مادو چې د جانان په حال خبر و او دا انګازې یې اورېدلې وې، نو د جانان لیدو ته راغلی و. دی له فیض اکا نه وروسته 2م سړی و چې جانان کولی شو خپل غم ورسره شریک کړي. د جانان په سترګو کې د اوښکو ډنډوکي جوړ ول، لکه چا چې له ستوني کلک نیولی وي. په نښتې مرۍ مادو ته وویل: یارو، داسې خو باید ونه شي. زه دا هر څه نشم منلی او نه یې زغملی شم. آخر ما خو څه ګناه نه ده کړې. مادو هم غلی و او د جانان د تسل لپاره ورسره هیڅ نه ول. د جانان خبره ورته سمه او په طول برابره ښکارېده. دواړو په ورو ورو قدم اخیست او له بره خوا د فیض اکا د شپېلۍ ساوتلی او رپېدلی اواز اورېدل کېده. د جانان له خولې یو سوړ اسویلی ووت. ناامیده له اوښکو ډکې سترګې د اسمان پر لور واړولې او ورو یې وویل:
بخته په ما دې پیرزو نه وه، زما معصوم زړګی دې ولې پرې مین کړ. جمال هم خپله دا بېوسي او د جانان دردېدلې څهره نشوی لیدلی. کله خو به یې زړه دې فکرونو ته مجبوره کړ چې لکه د باز په شان ماڼوګله په پنجو کې راوچته کړي او د جانان د مینې دنیا ودانه کړي. خو عقل دا سلا نه ورکوله. بل خوا جانان ته په کلي کې لویشت لویشت ځمکه سور اور ګرځېدلې وه. دا خو چې نن د ماڼوګلې کور ته د نکریزو لپاره دوره د راتلو یې هم اورېدلي ول. نه پوهېده چې څه وکړي. په هیڅ صورت یې نه غوښتل چې دا ورځې په کلي کې تېرې کړي او هغه څه وزغمي کوم چې دی یې د زغملو توان په ځان کې نه ویني. خو هیڅ لاره چاره فکر ته نه ورتله.